السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. هیله لرم چې روغ او جوړ به یاست. ګرانو زده کوونکو، د لیک او لوست اسانه زده کړې په نوم کورس کې مو درته د زی توري کې د زړه موضوع راوړې ده. هیله لرم چې یاده موضوع به مو خوښه شي. زی زی زړه 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 د بدن مهم غړی دی. زړه د بدن مهم غړی دی. وینه د زړه په واسطه د انسان ټول بدن ته رسیږي. وینه د زړه په واسطه د انسان ټول بدن ته رسیږي. ډاکټران وایي د هر سړي زړه د هغه د لاس د موټي په اندازه لوی وي. ډاکټران وایي د هر سړي زړه د هغه د لاس د موټي په اندازه لوی وي. زړه د چپې سینې لاندې وي. زړه د چپې سینې لاندې وي. ګرانو زده کوونکو، هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت دي اوس به یې درته وژباړو. لغات: معنا، په واسطه، په ذریعه، په وسیله. په واسطه، په ذریعه، په وسیله. موټی، سوک یا راټول شوی لاس. موټی، سوک یا راټول شوی لاس. چپې کڼې. چپې کڼې. کورنۍ دنده. د زی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. د زی توري لرونکي کلمې بیلې بیلې ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د زی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې یا لغاتونه راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته د تورو په شکل ولیکمه، نورې 3 به بیا تاسو ولیکئ. زرګر. زرګر چې کله د تورو په شکل لیکو: زی، ری، ګاپ، ری. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو زرګر کلمه ترې جوړیږي. زرګر. زی، ری، ګاپ، ری. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو زرګر کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: زلمی، دروازه، میز. دا 3 کلمې به تاسو د تورو په شکل ولیکئ. دوهمه برخه: د زی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. د زی توري لرونکي کلمې سره یو ځای ولیکئ. ګرانو زده کوونکو، د زی توري کې مو تاسو ته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړي دي. لومړی کلمه به زه درته ترې جوړه کړمه، نورې 3 به بیا تاسو ترې جوړې کړئ. زی، میم، ری، یې. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو زمری کلمه ترې جوړیږي. زی، میم، ری، یې. دا 4 توري چې سره یو ځای کړو زمری کلمه ترې جوړیږي. نورې 3 کلمې: مزد، زنه، وزارت. دا 3 کلمې د تورو په بڼه لیکل شوي دي. تاسو به ترې بشپړه کلمه جوړه کړئ. ګرانو زده کوونکو، نن مو تاسو ته د زړه موضوع راوړې وه. لومړی مو درته متن تشریح کړو، ورپسې مو هغه لغاتونه چې په دې متن کې سخت وو وژباړل، او همدارنګه په کورنۍ دنده کې مو درته 4 کلمې راوړې وې. لومړی کلمه ما درته د تورو په شکل ولیکله، نورې 3 مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. په دوهمه برخه کې مو درته 4 کلمې د تورو په بڼه راوړې وې. لومړی کلمه یا لغات ما درته ترې جوړ کړ، نورې 3 کلمې مو تاسو ته کورنۍ دنده درکړه. نو دې نه به تاسو بشپړې کلمې جوړې کړئ. هیله لرم چې د زړه موضوع به مو خوښه شوې وي. ګرانو زده کوونکو، د زړه موضوع ځان سره 10 ځله تکرار کړئ تر څو په اسانۍ سره وکولی شئ لیک او لوست زده کړئ.